متیولای 32 ساله از هر دو دست زخمی شده و باشنده قریه مزاردره لوتلام ولسوالی نورگل کنر است. او 17 عضو خانواده‌اش را در این زلزله از دست داده است. با آنکه او با دستان خودش برای 800 اعضای خانواده‌اش که آنها را از زیر آوار بیرون کشیده پارچه های کفن را آماده می کند، اما هنوز هم شمار از اعضای خانواده او زیر آوار گیر مانده‌اند. اجسادی که برای جستجوی آنان جوانان از ولایت‌های مختلف آمده‌اند. داسې د 12 بجو ټیم و ټول مسلمانان په خوب باندې وده او یو ناڅاپه یو غر شو. د غر سره چې موږ راپاتې څه نه معلومېدل، ټول کورونه ورشوي وو، څه زخمیان وو، څه شهیدان شوي وو، څه چې پاتې وو هغه هم د خاورو لاندې وو، هغه هم راویستل. نور پسې چې نه پېښور تورتم شو، نه داسې لیټ و هېڅ شی، نو برق هم نه و، هر څه ختم شو. څه د بر نه غرونه راغله او څه دا زلزلې دا کورونه ټول وطن هوار شوی دی. یو ځای کې یو کور روغ نه دی پاتې. ټول مسلمانان هر یو کور کې 15 کسان چې دي شهیدان شوي دي، داسې زخمیان دي. نو هر سړی دردمند شوی دی دلته. ستاسې د خپل کور څونه کسان؟ زما د کورنۍ نه 19 کسه فامیل چې زموږ شهیدان شوي دي، او تقریبا داسې وي چې اته نفر زموږ زخمیان دي. او زه خپله هم زخمي یم، خو دا مې کلک کړی، څوک نشته دی چې دلته موږ سره کومک وکړي. د ورونو سره د الله ښه وکړي، د کم ځای نه کابل نه او د کونړ نه او د کم ځای نه خلک راورسېدل. اوس نن څه جنازې هم نن ورځ راویستلې، ښخ کړي مې د قبرونه وباسو، دا هلکان لګېدي. د ستاسې د کورنۍ غړو کې څوک دي او څه ډول هغه صحنه که راته لږ انځور کړي چې څنګه؟ نو کورنۍ غړو کې چې دی، زما 4 مې پکې ورونه دي او 2 مې ورېرونه دي، همدارنګه مې 2 مې تره زامن دي، 1 مې تره لور ده، 1 مې بل د تره زوی ده، د هغه زنانه ده، د هغه ماشوم دی. این گوشه دورافتاده مزاردره لوتلام ولسوالی نورگل است که بیش از 250 شهید و صدها زخمی دارد و هنوز هم باشندگان آن چشم انتظار کمک های فوری هستند. وچه ډوډۍ، جامې، کالي، لکه راوه دیو هېڅ شی د دیو نه دي پاتې، بسترې نشته دی، داسې یو سرپناه ځای نشته. والله په بالله چې بېګا موږ نه هلته یو پټي کې پراته وو او باران را باندې راغی. نو تاسو یقین په خدای وکړئ د ماشومانو داسې چنګل که نه چې نور دی نو. او بیا هم اوس هم دا تاسو وینئ، تاسو دلته موجود هستئ چې زلزله اوس هم شته دی، دوام لري. خدا د الله نظام دی چې موږ بچیان نشته، مال به څه وکړو، بس د الله رحم دی او موږ د الله پاک رحم وکړي او دا د الله د خوا نه یو موږ باندې امتحان، موږ ته د الله پاک صبر را نصیب کړي او تاسو ته د الله پاک اجر عظیم درکړي. تاسو راغلئ، زموږ پوښتنه مو وکړله، زموږ لاسنیوه مو وکړله، ستاسو راتګ نه موږ ډېره مننه کوو. او نو تاسو خپل حالات ګورئ، نه کور جوړ شته دی. امروز سومین روز پس از نخستین تکانهای زلزله در شرق کشور است. قریه مزاردره و چندین قریه دیگر در کنر که رسیدن قوای بشری به آنها دشوار بود، نیروهای کماندو با استفاده از فراشوت و با کمک هلیکوپتر به زمین فرود آمدند و عملیات نجات را ادامه دادند.